السلام علیکم ورحمت الله. ګرانو دوستانو، نن یو له هغه موضوعات سره درته راغلی یم چې خلک پرې ناسم پوهېږي او په ټولنه کې عمل هم پرې کېږي. هغه موضوع ده حلاله. ایا تاسو پوهېږئ حلاله څه معنا لري؟ ایا دا کار جایز دی او که حرام؟ ویډیو تر پایه وګورئ ترڅو دا موضوع ښه درک کړئ. حلاله هغه حالت ته ویل کېږي چې یو خاوند خپلې مېرمنې ته طلاق ورکړي، نو دا مېرمن نو د هغه لپاره حلاله نه ده، تر څو هغه له یو بل چا سره نکاح ونه تړي او طلاق یا هم وفات واقع نشي. بدبختانه نن یو شمېر خلک داسې کوي چې ښځه یو بل سړي ته ورکوي، صرف دا نیت لري چې هغه یې حلاله کړي، یعنې ژر واده وکړي او ژر طلاق ورکړي، تر څو دا ښځه د خپل پخواني خاوند سره بیا نکاح وکولی شي. دا کار په اسلام کې حرام دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي: لعن الله المحلل والمحلل له. د ابن ماجه 914 نمبر حدیث شریف دی. الله تعالی پر هغو دواړو کسانو لعنت ویلی دی، کم کس چې حلاله کوي او کم کس چې په بل چا باندې حلاله کوي. پر هغو دواړو کسانو الله تعالی خپل لعنت ویلی دی. صرف هغه وخت یو ښځه حلاله کیږي چې ښځه د یو بل سړي سره واقعي واده وکړي، د حلاله نیت نه ولري بلکې د ژوند نیت ولري. که بیا طلاق یا هم وفات په طبیعي شکل رامنځته سي، نو بیا ښځه کولی سي د خپل پخواني خاوند سره نکاح وکړي. که صرف یو سړی په دې نیت باندې واده وکړي چې هغه د حلاله نیت ولري، دا کار حرام او ناجایز دی. الله تعالی پر دغو کسانو باندې خپل لعنت ویلی دی. دا د اسلام د قوانینو سره لوبې کول دي. خدای دې وکړي چې دا ویډیو مو ګټوره موندلې وي او تر بلې ویډیو پورې د الله تعالی په امان.